محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې د تیر جمعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې د سیرت د عظیم باب چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج باب دی، د هغې ذکر کوو او د هغې تذکره کوو او د هغې واقعې یو څه بیان ستاسو حضور ته ایږدو. ځکه دا یو حقیقت دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت او د پیغمبر علیه السلام معراج دی کې ډېر نصیحت دی او په دی کې ډېر وعظ دی او په دی کې ډېر لوی عبرت او حکمت دی او دی کې د انسانیت دپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت دپاره ډېر عظیم هدایت پروت دی. صرف هغې کې خبره دا ضروري ده چې هغه نصیحتونه، هغه عبرتونه، هغه وعظونه هغې ته انسانیت په خپله زندگی کې ځای ورکړي او انسانیت پر هغې باندې خپله زندگی روانه کړي. بیا خو به د انسانیت زندگی د فلاح زندگی، د کامیابی زندگی بی او د عزت او د سرخرویی زندگی بی. تیره جمعه کې می دا خبر ستاسو حضور ته در دې ځای پورې را رسولی وله چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر رفرف باندې سپور سو او د الله تعالی د کبریاو د شینشاهۍ 80,000 فردی دي او د سترګو فرف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در دې پردو تیر سو. حالانکه روایاتو کې راځي چې د یوې فردي د هغې پلنوالی د هغې څخه تېرېدل دا ډېره زیاته زمانه وه او هغې په 100 کلونه غوښتل، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې د الله تعالی شهنشاهي میلمه دی، د الله تعالی خاص ورطلب سوی انسان دی، نو ځکه الله تعالی هغه مسافت په ډېره لنډه موده کې ورکاټ کړی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی حضور ته عرش ته فیش. اوس د دې طاقت به د چا سره وي، د دې حقیقت به چا ته ور معلوم وي چې پیغمبر علیه السلام عاشق دی، د الله ذات معشوق دی. لکه هغه شاعر وایي میان عاشق و معشوق و رمزیست. د عاشق و د معشوق په مابین کې کله داسې حالات دي کرام الکاتبین را هم خبر نیست چې کم کرام الکاتبین ملائکې دي هغې ته لا د دې معلومات نه وي چې الله تعالی څه وویل، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه ورته پیش کړل، د الله د طرفه څه سوال و، د پیغمبر د طرفه څه جواب و، د الله د طرفه د پیغمبر د طرفه څه سوال و، د الله تعالی د طرفه څه جواب. خو صرف د روایاتو څه دومره معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی عرش ته د عظمت سجده ولګوله چې کله سجده کې پرېوته نو الله تعالی د عرش سجده ورباندې کوي و ارفع رأسک یا حبیبي، زما محبوب سر راپورته که. الله تعالی د ناز په شکل کوي، چاته چې میلمه ورسي پر هغه میلمه باندې ناز کوي، نو الله تعالی ورته زما محبوبه زما حضور ته دې کومه تحفه او نذرانه راوړې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته التحیات لله والصلوات والطیبات لله. زما او زما د امت چې څومره جسمانی او جسدي عبادتونه دي، زما او زما د امت چې څومره مالی عبادتونه دي، او زما او زما د امت چې د زړه او د ژبې څومره تلاوتونه او عبادتونه دي، الله هغه زموږ ټوله لویه تحفه او نذرانه ده، نن ستا حضور ته پیښوو. الله تعالی ورته زما محبوبه بس ستا تحفه او نذرانه ما ته قبوله ده. د هغې څه وروسته الله تعالی ورته وایي چې زما څه سوال وکړه، څه غواړې؟ دی مبارک ورته یا ربي انک اتخذت ابراهیم خلیلا فما لیه. تا خو د انبیاو په سلسله کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د ځان خلیل جوړ کړی دی، هغې ته د خلیل الله لقب ورکول سوی دی، خلیل معنا دوست. فما لیه زما لقب څه دی، ما ته دې څه راکړي دي د هغې په عوض کې؟ الله تعالی ورته وایي جعلت ابراهیم خلیلا وجعلتک حبیبا. ما خو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د ځان خلیل جوړ کړی دی، لیکن د هغې په عوض کې زما محبوبه ته زما د خپل ځان حبیب جوړ کړی، ځکه ستا لقب حبیب دی او د هغې لقب خلیل دی. او بیا ورته وعزتي لأوسرن حبیبی علی خلیلی، زما د په عزت او جلال قسمی چې زه به خپل حبیب ته پر دې خلیل باندې ډېره ترجیح ورکوم، هغې ته به ډېر ناز ورکوم، هغې ته به ډېر عزت ورکوم چې کوم څوک زما حبیب دی. د حبیب او د خلیل په مابین کې څه فرق دی؟ خلیل د خلت سوی، خلت په عربي کې دوستی ته ویل کېږي او خلت په عربي کې تعلق ته ویل کېږي، خلت په عربي کې شناخت ته ویل کېږي. د دوو کسانو په مابین کې دوستی ده، تعلق دی، او د دوو کسانو په مابین کې یو د بل سره شناخت او پیژندګلونه ده، نو دا یو د بل خلیل بلل کېږي.
لیکن حبیب لفظ حبیب د حبس دی. حب په عربي کې دانې ته ویل کیږي او دانه هلته خپل کمال ته رسیږي. د غنم دانه ده، د وربشو دانه ده، د جوار دانه ده، نورې دانې دي، دې ته حب ویل کیږي. او دانه هلته کمال ته رسیږي چې هغې په مځکه کې ښخه سي، ځکه هغې بیا شینوالی او راپورته کېدل کوي. نو حبیب هغه چاته ویل کیږي چې د هغې محبت د انسان د زړه مابین له ورغلی، چې د هغې په ناراضګي باندې د سړي زړه دردیږي، چې د هغې په خوشحالي باندې د انسان زړه خوشحاله کیږي. نو خلیل هغه دوست ته ویل کیږي چې د هغې تعلق د انسان سره ظاهري بس. لیکن حبیب هغه چاته ویل کیږي، هغه محبوب ته ویل کیږي چې د هغې عشق، د هغې تعلق او د هغې سره دوستی د انسان د زړه په وسه او په مابین کې ځای پیدا کړي. ورته ما خو ابراهیم د ځان دپاره خلیل جوړ کړی دی. الله تعالی ورته وایي لیکن محبوبه ته زما دپاره حبیب یې. ورته وعزتي لأوسرن حبیبي علی خلیلي، زما د په عزت او جلال قسم چې زه به حبیب ته پر خلیل باندې ډېر ترجیح ورکوم، هغې به ځان ته در خلیل ډېر نږدې کوم. او هغه نزدېکت په کم شکل دی تاسو ګورئ. ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په حضور کې یو دعا کوي، واجعل لي لسان صدق فی الاخرین. وای الله ماته په وروستنیو قومونو کې ښه صفت را په نصیب کا، چې وروستني څومره امتونه راځي، څومره قومونه راځي، چې هغې امتونه او قومونه زما ښه ثنا بیانوي او زما صفت کوي او ما په ښه نامو په ښه خوله باندې یادوي. هغې قومونو کې زما ذکر ژوندی وساته چې هغې زما ذکر په ښه الفاظو یادوي. نو ابراهیم علیه السلام دا دعا د ځانه کوي، د الله څخه دا غوښتنه کوي. لیکن د هغې په مقابل کې چې کوم څوک حبیب دی هغې ته الله څه وایي؟ الله تعالی ورته وایي ورفعنا لک ذکرک، ستا ذکر ما په خپله په ټولو قومونو کې پورته کړی دی. وایي لا ذکرت الا ذکرت معیه، وایي زما ذکر به نه کېږي زما محبوبه، که زما ذکر کېدی ستا ذکر به یو ځای راسره کېږي. تاسو قرآن کریم کې نه ګورئ، قرآن کریم کې چې څومره آیاتونه راځي الله تعالی یو ځای وایي آمنوا بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله، د الله سره رسول دستي ملګری دی. فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومن يحادد الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله. نو قرآن کریم کې چې په کوم ځای کې ده پیغمبر د الله تعالی ذکر راځي، اذان من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله. تاسو د قرآن کریم آیاتونه وګورئ چې کوم ځای کې د الله ذکر راځي، الله تعالی د خپل ذکر سره د خپل محبوب ذکر دستي ملګری کړی دی. ځکه الله تعالی ورته لأوسرن حبیبي علی خلیلي، زه به د خپل حبیب ته پر خلیل باندې ډېر فضیلت ورکوم.